طالبانو بالاخره د ټي ټي پی پر سر پاکستان سره معامله وکړه. دا چې طالبانو د کم مجبوریت له مخې دا کار کړی. پاکستان او د ټي ټي پی غړو څه ویلي، جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستاني چارواکو ویلي چې افغان طالبانو ورته ویلي چې 200 مشکوک سخدریزې یې په دې تور نیولي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حملې کولې. د امریکا غږ انګلیسي څانګې ته پاکستاني چارواکو ویلي چې افغان طالبانو د ټي ټي پی د غړو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره کلک ګامونه اخیستي دي. دغه چارواکو په وینا چې نومونه یې نه دي څرګند شوي، د افغانستان د طالبانو چارواکو په افغانستان کې د ټي ټي پی خلاف د اقداماتو په اړه معلومات تېرونی په کابل کې له پاکستاني پلاوي سره شریک کړي دي. د امریکا غږ په اساس یو پاکستاني چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې وویل طالبانو د ټي ټي پی 200 کسان چې د چترال له حملې بیرته افغانستان ته ستنېدل نیولي دي. دوی اوس په زندان کې دي. د همدا راز وویل چې طالب چارواکي اوس په دې بوخت دي چې د ټي ټي پی نور غړي د پاکستان له پولې لرې نورو سیمو ته انتقال د زیاته کړه. موږ باید انتظار وکړو او یوې نتیجې ته تر رسیدو مخکې وګورو چې دا اقدامات څه پایلې لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د لنډمهالي حکومت صدراعظم انورالحق کاکړ د ترکیې ټي آر ټي شبکې ته ویلي چې له تروریستي ډلو سره د مقابلې لپاره د طالبانو له حکومته توقع له حقیقت سره اړخ نه لګوي. د افغان طالبانو د حکومت ویاندوی ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ یو وار بیا وویل چې د دوی حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي او څه چې په وس وي له پاکستان سره د دغه هیواد د امنیت په برخه کې مګر د ډیورنډ کرښې پورې خواته څه نشي کولی. کابو یوه اونۍ وړاندې د پاکستان طالبانو د یو غړي یو صوتي کلپ د واتساپ په ګروپونو کې شریک شو. د ټي ټي پی دغه غړي پر افغان طالبانو نیوکې کولې او ویلي چې د دوی غړي نیولي او په پل چرخي کې بندیان کړي دي. د ټي ټي پی غړو ویلي و چې دوی پر طالبانو غیرت کړی، خو طالب برعکس د دوی غړي نیولي دي. شنونکي بیا وایي د یو شمېر طالب مشرانو کورونه او سوداګرۍ اوس هم پاکستان کې دي، نو د مجبوریت له مخې دا کار کړی دی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.